منګه ساده یګنې موږ ته بغاوت څه شی دی دومره بلها خلکو ته لږ شان حکومت څه شی دی منګه ساده یګنې موږ ته بغاوت څه شی دی دومره بلها خلکو ته لږ شان حکومت څه شی دی شیخ تش نوم دی اورېدلی پس نه پوهېږي ته د یتیم نه تپوس وکړه چې قیامت څه شی دی ډېر مننه په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی قدرمنو پروګرام ادبي ستوري او زه ستاسو ادبي ملګری علي تنها باوري یم چې ټول کتونکو به روغ جوړ وي قدرمنو کتونکو په ادبي ستوري کې راسره ډېر ښکلی شاعر په قام ولس په پښتو ژبه مین حضرت علي ظهیر صاحب مېلمه دی د دوی په ژوند به خبره کوو د دوی نه به خوندور شعرونه ورو حضرت علي ظهیر صاحب په پروګرام ادبي ستوري کې تا ډېر په پښتني مینه ستړی مشي وایم خیر اوسې ډېره مننه کوم ستا او بیا ستا د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم خصوصي د صدر صاحب جان محمد جاني صاحب ډېره مننه کوم او قدرمن شي الله مو بخښه دومره عزت هم ماله راکړو خصوصي خوا کې زموږ استاد محترم امام نشاه منظر صاحب راسره ناست دی د په موجودګۍ کې نه غواړم چې ډېرې خبرې مو وکړم خو ډېره مننه سمه ده زه د روایتي خبرو نه راتېرېږم اول راته په ترنم کې غزل شریک کړي بیا به درنه یو دوه شعرونه نور هم ورو بس پروګرام په راټول کړم صحیح ده مننه ترنم کوشش کوم صدر صاحب اجازه یوا بلا راغلا زمنګ نه ډېر بچي وخوړل یوا بلا راغلا زمنګ نه ډېر بچي وخوړل د دغه خاورې نه د امن پسرلی وخوړل یوا بلا چا په خندا خندا د خپل مخ اننګي وخوړل چا په خندا خندا د خپل مخ اننګي وخوړل چا په خندا خندا د خپل مخ اننګي وخوړل چا په سجدو سجدو پزمکا خپل تندي وخوړل د دغه خاورې نه د امن پسرلی وخوړل یوا بلا چا یو په غوږ کې خیبلې د مرۍ نه تېر که چا یو په غوږ کې خیبلې د مرۍ نه تېر که چا یو په غوږ کې خیبلې د مرۍ نه تېر که منګ د ګلاب په زیس پرلو کې هم ازغي وخوړل د دغه خاورې نه د امن پسرلی وخوړل یوا بلا دغه وینو لا غم پکار دی ګنې غم به جوړ کی دغه وینو لا غم پکار دی ګنې غم به جوړ کی دغه وینو لا غم پکار دی ګنې غم به جوړ کی زمونږ د باغ نه د چنار په شان لرګي وخوړل د دغه خاورې نه د امن پسرلی وخوړل یوا بلا دا که په وینا ازادیږي نو ازاده به دا که په وینا ازادیږي نو ازاده به دا که په وینا ازادیږي نو ازاده به ګنې دې خاورې موږ نه څومره ډېر ظلمي وخوړل د دغه خاورې نه د امن پسرلی وخوړل یوا بلا ډېر ښکلی غږ ډېر ښکلی غزل ډېر زیات ښکلی ظهیر صاحب بس یو غزل د نه بله ورمه پروګرام راټول غزل نه مخکې یو څو شعره منګه ساده یي ګنې موږ ته بغاوت څه شی منګه ساده یي ګنې موږ ته بغاوت څه شی دی دومره بلها خلکو ته لږ شان حکومت څه شی منګه ساده یي ګنې موږ ته بغاوت څه شی دی
دومره بلها خلکو ته لږ شان حکومت څه شی دی شیخ یې تش نوم دی اورېدلی پس نه پوهېږي ته د یتیم نه تپوس وکړه چې قیامت څه شی دی ډېر مننه شیخ یې تش نوم دی اورېدلی پس نه پوهېږي ته د یتیم نه تپوس وکړه چې قیامت څه شی دی لار به مې لاس نه سړی ونیو مېلمه به یې که زه لا تر اوسه په دې پوه نه یم چې ست څه شی لار به مې لاس نه سړی ونیو مېلمه به یې که زه لا تر اوسه په دې پوه نه یم چې ست څه شی دی او یو څو شعره نور دي چې اسمان کې ګرځي د اسمان په قدر نه پوهېږي اسمان کې ګرځي د اسمان په قدر نه پوهېږي داسې څوک شته چې د خپل ځان په قدر نه پوهېږي ډېره مننه او شعرونه رانه پکې هېر شو چې ټول شعرونه پکې هېر شو منظر صاحب دنیا کې ژوند زما په کارو خو تا پرې نه ښودم دنیا کې ژوند زما په کارو خو تا پرې نه ښودم زما به تا ته انتظار و خو تا پرې نه ښودم ټول پرهرونه مې جوړیږي خو ته غاړه نږدې ټول پرهرونه مې جوړیږي خو ته غاړه نږدې په کار مې یو د زلفو تارو خو تا پرې نه ښودم او خیر که سوره کې تلم څادر ته به دې پرېښی ومه منظر صاحب خیر که سوره کې تلم څادر ته به دې پرېښی ومه څومره اسانه مې سینګار خو تا پرې نه ښودم ما که پیاله د شراب در نکړه نو څه چلو شو ما که پیاله د شراب در نکړه نو څه چلو شو زما په سترګو کې خمارو خو تا پرې نه ښودم هلې ونی به مې په تمه تمه مړ شي مورې هلې ونی به مې په تمه تمه مړ شي مورې زهیر په ما پسې بیمارو خو تا پرې نه ښودم ډېره مننه ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب ډېر ښکلې شاعري په اخره کې څه میسج څه پیغام لرئ پښتنو ته یاره منظر صاحب په وړاندې باندې پیغام ورکول نامناسب هم ده او خو زه به هر حال یو ریکویسټ د خلکو نه کومه چې سخت وخت دی دا د کرونا او دا د کرنتین برنتین دا خبرې ډېرې زیاتې روانې دي او زمونږ په دې محلو کې په کلو کې ډېر غریب خلک شته دي دغه وسمن خلکو نه دغه یو خاص کومه دغه یو ریکویسټ کومه چې دغه خلکو سره مرستې وکړي دغه خلکو سره مدد وکړي چې ما ته پته ده چې په مدد باندې مالداره کیږي نه خو چې کم سے کم افتا نیمه دای لګ په خیر خیرت سره وځي دا ډېره غټه خبره ډېر مننه ډېر ښکلی میسج ډېر ښکلی پیغام ظهیر صاحب ستاسو نه ډېر مننه چې وخت مو راکړ قدر مو وبخښه ستاسو نه مننه ډېره مننه کوم ستاسو محبت مننه جی قدرمنو کتونکو ظهیر صاحب مو واورېده د هغې نه مو د خوند او د رنګ شعرونه واورېدل انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم تر دغې دمه کوربه علي تنها له ورکړي اجازت د الله په امان